نو دوی دا سوچ مونږ کو چې د یو چرګې په سر باندې یو ځوان ماشوم بوتلو چې هغه مړ کو دغه کو نو دا خو د ظلم یو انتها شوی ده کنه چرګ سره چرګ بل سو ول 2000 بو د ضرب او د 3000 بو زمانوم تیمور دی او دا باسی چې کم دی دا زما وراره دی یو 2 ورځې 3 ورځې مخکې دا چرګه ورکه شوې وه او دا چرګه چې وه نو دا اچانک هم د دې سړي د کونه راووته نو زما وراره ورته وویل چې دا چرګه چې کومه ده نو دا فوجي دا زما ده خو ګوره ضرور راته مه دې کې یو وزره ده چې توره ده که زیړه ده که څنګه ده خو دا چرګه چې کومه ده دا زما ده ته داسې کار وکړه چې د دې 2 کورونو په منځ کې پرېږده ځناور دی چې دا د چا کور ته ځي به د دې هغه ټایم کې څه معمولي خبرې شوي دي دې کې چې یو 2-3 ورځې تېرې شوي دي دې دوران کې دا وراره مې چې سار کې راوتې دی نو دې یو ورکوټې چیلې ساتلې وه چې 5,000 روپۍ اخیستې او چیلې دی پهله به یې فیډر ورکول دا شوقي و د دې ځناورو او بیا به یې داسې کار کولو چې دا چیلې ورو ورو لویه کړل دې له به بار نه سهار وختي دا پاڼې راوشوکولې او دې ویل چې زه دې چیلې له به ګیا میا ورکړم او بیا به داسې کار وکړم چې کار له بوځم دې دوران کې چې دا راوتې دی نو چېرته دا فوجي راغلی دی کور مخې ته چې هلکه تا بل اوس په ما باندې الزام ولګولو چې دا چرګه زما ده دا ولې به د دې خپلو کې تکرار راغلی دی باسط ته یې سپېړه ورکړې ده چې سپېړه ورکړې نو هغې ورته ویل چې ګوره ته زما مشر یې زه ستا قدر کوم دا سپېړې پرېږده او زه خپل طرف ته خو هغه بیا دوباره چې بله سپېړه ورکړې نو دې کې ورسره بلا باسط چې کوم دی هغه لاس اچولی دی دې دوران کې دی چې اواز کړی دی نو د دې بچي هم راوتې دي چې کوم 3 زامن یو سلمانو یو عبدالله یو باغو امیرو او دا پلار مو جان محمد دا سلمان لګېدلی دی او ډارې کې په باسط باندې د چړې غوزار کړی دی په سینې په شاته دې ځای باندې والی دی هلته یې غوزار ورکړی بیا په شاته یې 2 غوزاره کړي دي دې کې چې بلال راغلی دی او دې باندې څنګه هغه کړی چې دا رور یې اوچتولو نو بلال یې په چاړه ووالو نو په دې دوران کې چې دا هغه غریب دغه کړ چې په والد صاحب راغلی دی په والد یې غوزار وکړو هغه داسې په زړه باندې والو خو د زړه نه چاړه چې کومه ده هغه داسې لاړه په دې بل سایډ نو دې ځای کې 12 ټانکې راغلي دي او هغه هم ډېر په مرګ حالات وایي چې لاس یې ډېر بالکل په دې دوران کې هم هغې خپل دا هغه کړی چې بې محله کې داخله کړو خو هغې هم ورسره دغه نه کړی منډه په منډه هسپتال ته رسولي دي او ځان یې رسولی دی په دې دوران کې چې کوم هغه ورسېدو په لاره کې باسط وفات شوی و چې هسپتال ته څنګه ورسېدو نو بس هلته کې اخرنۍ سالګۍ واري او هغه وفات شو او بلال چې دی هغه اوس هم هسپتال کې دی زخمي دی یاره جي دا معمولي هم د دې چرګې خبره وه نور دوی 8 کاله 9 کاله یو ځای وخت تېر کړی دی ګاونډیانو نور منځ کې داسې خبرې نه دي راغلي چې یار د هغې د وجې مونږ ووایو چې یاره څه خبره وه ساتره وه ولې چې مشران بیا راځي کیني دا کس دا کم سړي چې دا حرکت کړی دی دا سړی به ماله راتلو خو په کار چې دې دوران کې دا ماله راتلو هلته کېناستلو ما ته به دونه هم ویلي چې یاره لکه د ستا را وراره دی تا له ګیله در کومه چې یاره دې دا کار داسې کړی دی مړه ته یې خیر دی پوهې که نو دوی دا نه سوچ مونږ کو چې د یو چرګې په سر باندې یو ځوان ماشوم بوتلو چې هغه مړ کو دغه کو نو دا خو د ظلم یو انتها شوی ده کنه چرګ سره چرګ بل سو ول 200 بو د ضرب او د 3000 بو ته برغه ما ته به ویډیو چې راستا راوړل لري ما بتاته چې لا چرګ رسوله کړه 2-3 دا مانه والي مړه ولاړ شي بس په آرام کېنه خو دې نه مطلب دا چې نه چاته دا هغه ور کړی دا بیان ور کړی نه څه خبره کړی نه مال په ګیله راغلی او دې دوران کې دې دوه غټ ظلم کو چې هغه راغو په چړو باندې مړ کو پولیس طرف چې موږ ته دا تعاون ملالي چې دیو کړه دیو دا سړی والي دي دې دوران کې دیو تړي تانه ته چې تلې دي دیو اف آی آر الټه په موږ باندې کولو چې راشه موږ اف آی آر په دې باندې کو دي ته دا علم نو چې دا الګ پکې مړ دي او چې تانه ته تلې دي پولیس والا غیدو کینولې دي چې کینولې دي بس هغه ته گرفتار شوی دي ولې چې دلته هسپتال نور پسې اطلاع راغی چې هغه الګ پکې وفات شو نو دیو دلته کې دا گرفتار کړي دا دیو دا نه غټ انسان مړ کو او په بل ورستلې دی او ضمانت لپاره درخواستونه جمع کړي دي نو دا انصاف دی چې سړی قتل وکړي او دا غي نه پس هم بیا هغه ضمانت لپاره درخواست جمع کړي نو دا خو موږ نه پوهیږو چې دا څنګه انصاف دی زه خاص کر اس اس پی صاحب ته ډي آی جي صاحب ته آی جی صاحب ته دا ریکوست کوم خاص کر ګندپور صاحب ته دا ریکوست کوم چې مهرباني وکړئ چې دا مسله راغونډه کړي چې دا کسان گرفتار شي